السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه یم ستاسو ورور ولی الله زل بیره ټیکنیکل پښتو یوټیوب چینل له طرف نه ستاسو په درون خدمت کې حاضر یم. قدرمنو باندې ویډیو کې به تاسو ته راخم چې څنګه کولای شئ تاسو چې خپل په موبایل کې تاسو ترانسپیرنت وال پیپر ولګوئ. مطلب تاسو ته موبایل نشاط چې کوم دی هر څه تاسو ته بیا تاسو د موبایل په وال پیپر کې ښکاري. مطلب تاسو کیمرا چې دا هغه هم کار کوي بالکل شاته د موبایل د استعمالولو په وخت باندې. نو قدرمن دغه ویډیو را سره تر اخره وګورئ. ویډیو سکپ کوئ خو دنه مخکې تاسو ته ایډوکیشن راس کوم که تر اوسه پورې تاسو زموږ ټیکنیکل پښتو ټیک یوټیوب چینل نه سبسکرایب کړئ. دا سبسکرایب کوئ خو کې د غنټې نشان هم کلیک کړئ چې زمونږ د ویډیوز تاسو ته په وخت باندې د رسنیو ملګرو د لپاره به تاسو ته د اپلیکیشن ضرورت وي. هم دغه اپلیکیشن لینک موږ تاسو خپل یوټیوب چینل په ډسکرپشن کې درکړی دی. ټیک ده، تاسو به څه وکړئ، سمپل دغه اپلیکیشن خپل موبایل ته را ډاونلوډ کړئ. کله چې دغه اپلیکیشن تاسو خپل موبایل ته ډاونلوډ کړئ، د اپلیکیشن تاسو خپل موبایل کې کولا وکړئ. ټیک ده، نو تاسو ته به داسې شان یو انټرفیس راشي. دغه اوس داسې وال پیپر دی. ټیک ده، چې تاسو چېرته په لاره روان یا موبایل استعمالوئ، نو تاسو د موبایل شاته کیمرا یا مخکې کیمرا دا دوه اپشنان تاسو له راکوي. ټیک ده، که شاته کیمرا تاسو استعمالوئ نو تاسو نه مخکې چې څه راځي هغه به تاسو د موبایل په سکرین باندې ښکاري. ټیک ده، دا وګورئ ترانسپیرنت وال پیپر یو اپشن تاسو له راکړی دی. ټیک ده، اوس دلته کې تاسو وګورئ یو دی میرر وال پیپر، یو دی ترانسپیرنت وال پیپر. ترانسپیرنت هغه مطلب چې هغې نه وروستو هر څه ښکاري لکه یو شیشه شوه. ټیک ده، دا به سمپل تاسو وکړئ سیټ وال پیپر باندې به تاسو کلیک وکړئ. ټیک ده، په دې چې کله هم تاسو کلیک وکړئ نو دا وګورئ اوس فرنٹ کیمرا ده، دا خو هغه میرر دی. صحیح ده، نو دلته کې وګورئ سیټ ترانسپیرنت وال پیپر دوه اپشنان دي، یو میرر دی یو وال پیپر دی. نو چې کله وال پیپر تاسو سیټ کړئ نو تاسو د موبایل نه شاته چې څه هم راځي نو به تاسو ته دا ښیي. دا وګورئ دې باندې سمپل سیټ وال پیپر باندې کلیک وهلی او هم سکرین صحیح ده لکه څنګه تاسو عام وال پیپر لګوئ همدغه شانتې دا سیټ کړئ. دا که اوس تاسو وګورئ نو دا کیمرا نه ده زما د موبایل، بلکې دا ما سره وال پیپر دی. که زه موبایل استعمالوم هم نو بیا هم ماته زما د موبایل وروستو چې څه راځي د کیمرې مخې ته هغه ماته ښایي. دا وګورئ تاسو دا وال پیپر دی. نو یو داسې یونیک وال پیپر دی چې ډېر زیات مزدار ښکاري. که تاسو چېرته په لار روان یې، ټیک ده، او دغه وال پیپر تاسو لګولی وي نو او موبایل سکرین تاسو کولی وي نو داسې پته نه لګي چې دا وال پیپر دی که کیمرا ده. کسان وایي دا کیمرا ان ده چېرته، خو نه دا کیمرا نه ده، بالکل دا تاسو سره لایو وال پیپر دی. صحیح ده، ترانسپیرنت وال پیپر دی. نو قدرمنو دا ونه ویډیو امید لرم چې خوښه شوې به وي. که خوښه شوې وي لایک یې کړئ، چینل سبسکرایبول مه هېروئ، ملګرو سره یې شیر کړئ. تر بلې ویډیو د خپل ځان ډېر زیات خیال ساتئ.